بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، دا په سکرین چې کم هلک تاسو ته ښکاري، تاسو ته خو به پته وي چې د دې کومه یو ویډیو وایرل شوې ده. د سیند سره د دې تعلق دی، کم جانو پټان په نوم باندې د ټیک ټاک آی ډي ده، تاسو ته هم په سکرین ښکاري. د ده چې کومه ویډیو وایرل شوې ده په هغې باندې مونږ مخکې هم خبرې کړې وې. په هغې کې مونږ ویلي وو چې د دې کم ملګري چې وو د هغو د لاسه د ده ویډیو وایرل شوې ده. خو نن خبره به په دې کوو چې ده بیا خودکشي وایي کړې ده او خپل ځان چې دی هغه یې قتل کړی دی. نو په هغې طرف ته به راځو. که ستاسو خیال وي د دې کومه ویډیو چې ده هغه په داسې حال کې وایرل شوې ده لکه د روژې میاشت بل طرف ته کومه وایرل کړې چې ده، نو هغه هم د دې یو 4 ملګري ښودلی کېږي چې هغو وایرل کړې ده. بل چې کوم دی د عمر نه هم ډېر زیات ماشوم دی. لکه اوس یو کس راپاسي، داسې درندګان دي زموږ په علاقو کې چې هغه راپاسي او د ماشوم سره داسې غلط قسم حرکت او څه وکړي او د هغې کومه ویډیو چې دا هغه وایرل کړي. بل که تاسو ته دا ښکاري نو دا د ده په هره ویډیو کې د ځان سره د غټو خلکو سره دا ګرځي، نو بیا کومه نتیجه چې دا به دا راوځي، یعنې موږ بار بار وایو چې کوم خپل بچي چې دي، کوم ستاسو کم کشران چې دي په هغې باندې خصوصي نظر ساتئ، که نه د هغې کوم ریزلټ چې دی هغه به بیا هم دارنګې راوځي. اوس څه چل شوی دی، اوس په سوشل میډیا یو خبر چلیږي، په هغې کې ویلی کېږي چې کله دا ویډیو وایرل شوه، د ویډیو نه پس د دې یو ویډیو هم راله، په هغې کې دوی ویل چې ایا زما کوم ویډیو چې وایرل شوی ده زه خبر شوی نه یم، ما ته چې کوم دی د نشې څه راکړي دي، زه په هغې کې بېهوشه شوی وم او بیا زما ویډیو چې ده وایي هغه خلکو وایرل کړې ده. داسې وینا وله دي. نو بیا داسې چل شوی دی چې په سوشل میډیا خلکو دا پوسټونه شروع کړي چې دی بیا خودکشي وکړه او خپل ځان چې دی هغه قتل کو. نو بیا مونږ هم په دې تفتیش شروع کړو چې آیا واقعي داسې چل شوی دی. نو بیا مونږ رالو د دې د ټیک ټاک اکاونټ ته، نو کم کسانو به چې ویډیو جوړولې، یعنې چې د 2 ورځو د 3 ورځو مخکې ویډیو، نو بیا مونږ چې کله رالو نو که تاسو کتی شئ 1 ګنټې پس بیا د ویډیو هغه اپلوډ کړې ده. نو په دې کې څه حقیقت هغه نشته چې داسې خبر هغه چلیږي په سوشل میډیا چې دې ځان هغه قتل کړی دی. نو د قتل کم خبر چې دی او د خودکشۍ کم خبر چې دی په هغې کې څه حقیقت نشته، دا هغه ژوندی دی. او د کومې ویډیو باره چې وایرل شوی دی د هغې باره کې دې خپل ریاکشن چې دی هغه هم د ټیک ټاک د لارې ورکړی و. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.